اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې. د افغانستان اسلامي امارت ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه او منصوبین د ښه نیت، اخلاص، اطاعت او پیاوړې روحیه خپل اساسي اصول وګرځوي او د هر ډول غفلت، تعصب او ناغېړۍ څخه دې ډډه وکړي. دا وینا د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی او د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په ګډه د پکتیا ولایت منصوري قل اردو کې جوړه شوې غونډې ته وکړې. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر په خپله وینا کې د امنیتي ادارو او ځواکونو ترمنځ پر وحدت، زغم او اخلاص درلودلو ټینګار وکړ. نوموړي په خپله وینا کې مجاهدینو ته څرګنده کړه چې د ده په ګډون د افغانستان اسلامي امارت ټوله رهبري د مجاهدینو سرښندنه او قربانیو ته ارزښت قایل دي او تل به یې قدرداني کوي، خو له مجاهدینو یې هیله وکړه چې له هر ډول داسې کړنو او ویناو ډډه وکړي چې د نفاق او ناغېړۍ لامل کیږي. ښاغلي حقاني د تېر شل کلنې سختې او تشلاسې مبارزې او الهي نصرت بحث هم مطرح کړ. د دفاع وزارت مربوطه څومره منصوبینو سرتیري چې دي د داخله وزارت په دغه شکل د استخباراتو د موږ تاسو څومره نظام چې تشکیل شوی دی باید د ټولو نه مخکې موږ تاسو د خپل نیتونه اصلاح کړو. د اردو د نظم انسجام دپاره د قوت دپاره مهم شی نیت دی، کلک اطاعت دی، نه غفلت دی. په دې کې تاسو روحیه به همیشه داسې وي، داسې روحیه به وي چې د دې روحیې په وجه باندې موږ خپل ټول منصوبینو، ټولو کنډکو ته، ټولو بلوکو ته، ټولو افرادو ته یوه روحیه ورکوي. اختلافي مسایل چې کوم دي بالکل تاسو د اردو ته مه راوړئ. اردو تاسو په داسې یوه سپېڅلې عقیده نظریه باندې، یو د قوت د ورورګرۍ په نظریه باندې وساتئ، ځکه چې تاسو د دې ملک د دفاع دپاره اټم بم هم یې، هوایي او زمیني قوت هم یې، هر څه تاسو یې. که د تاسو روحیه کې ضعف او کمزورتیا راشي، خدای ما که دا د ټول ملک سره خیانت دی. موږ تاسو حریم چې کوم دی، که زمیني دی که هوایي دی، هغه دفاع چې دا په تاسو باندې کېږي. تاسې هر شی چې کوم دی، هغه ضعف او کمزورتیا چې کومه ده د منځ نه تاسو لرې وساتئ. دفاع دی، دا داخله دی، دا استخبارات نه، ټول یو وروڼه یو. الحمدلله کوشش کوي شکایت ماده د طبیعت نه لرې کوي، د غفلت ماده د طبیعت نه لرې کوي، تفریقي ماده د طبیعت نه لرې کوي. سوچه خالص مخلص د الله دین ته داسې مخلص وګرځئ، دغه ملک ته داسې مخلص وګرځئ چې خپل عمرا تاسو ته کوم امر کې انشاءالله د شریعت نه د باندې امر په تاسو باندې نه کړي، د شریعت په چوکاټ کې به انشاءالله. ورپسې د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم حاضرینو ته وینا وکړه او پر ټولو یې د یووالي غږ وکړ او ټینګار یې وکړ چې له هر ډول قوم پالنې، سم پالنې او انډیوال پالنې څخه ډډه وکړي او ټول افغانان او په ځانګړې توګه مجاهدین د له تعصب څخه په کلکه ډډه وکړي. هر مسلمان افغان چې دی هغه زموږ ورور دی، هغه باید موږ ته احترام وکړو او قدر یې وکړو او د خپل یو ورور پر کم گزاره ورسره. انډیوالیزم دی، انډیوال پرستی ده، دا د پلاني انډیوالان دي، دا د پلاني انډیوالان دي، دا د پلاني ملګري دي، دا د پلاني ملګري دي، ټول یو مجاهدین دي. دا شی باید د مابین څخه وتلی او دا شی ډیر مهم دی. موږ تاسو خو ټول یو مجاهدین یو. دا 20 کاله جهاد چې وکړي ټوله دا مجاهدینو د الله تعالی په نصرت او د دې ولس په ملاتړ تر دغه اندازې راورسول. اوس چې کله حکومت سو، په حکومت کې نظم حتمي دی، ضروري دی. ته مثلا دا سړی د دفاع وزارت مربوط دی، دا د داخله وزارت مربوط دی، دا د استخباراتو مربوط دی، دا د یو بل ارګان مربوط دی. دا شی ضرور دی چې اصول به مراعاتوو. هر یو به خپل مسؤلیت او خپل وظیفې ته متوجه کیږي. کومه وظیفه چې د امارت د لوري یا د حکومت د لوري د یو نظم پر اساس ورسپارل شوې ده، هغه به مراعاتوي. خو دا شی چې ته پلانه یې، زه پلانه یم، ته د دې ارګان مربوط یې، زه د دې ارګان مربوط یم، دا مهلک شی دی. دا زموږ ستاسې د جهاد د ارمانونو سره په ټکر کې شی دی. باید د دې څخه په کلکه ډاډه وکړو. په دې وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت د امنیتي او دفاعي سکتور پر نظم او کیفیت خپل تمرکز ډیر کړی او تر ډیره بریده د کورنۍ چارو وزارت، ملي دفاع وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست منصوبین او تشکیلات تنظیم او تجهیز شوي دي.